عزتمند یو ډیره ضروري خبره وروي ډیره انتهایی ضروري خبره عزتمند په داسې ډیر کمای کړي علماء ته پسپک نظر باندې کتل شي دا اکثر علماء نوستي شرح العقائد صفحه نمبر 121 باندې دا مسله لیکلې دو علامه سعد الدین تفتزانی رحمت الله علیه دا خبره لیکلې دو وچی یو عالم یو کاس نوستا پچیګ ځای باندې ډیر پر بدل دي مسلې پښتناونه کوي او پر خون دیا او پتا کې باندې اولی دلی کلی دی چې دا ټول کافر شول په داسې څه کار نشو په ټول کافر شول علماء پر خندو کول علماء توهین کول د علماء ته پسپک نظر باندې قتل د عزتمند کفر دا د عزتمند کفر دا علماء ته پاته د بحر الرای کې لیکلی دا کفر دا کفر دا دا سړی باقاعده تجدید د ایمان یا کوي او خپل ښځې باندې دوباره نکاح یا تړي دغه خبرې عزتمند سوال درته کوم علماء شه دا قید نه دا لګېدله چې د کول لګېدله پته بلیغ شه دغه نه دا لګېدله دا عام عالم ده دا سیاسي عالم ده دا غیر سیاسي عالم ده عالم چې دا قاری چې دا حافظ چې دا د قرآن سره چې نسبت راغله ده دې د وجې نه د علم په وجه سپک ورته وګورې په ایمان شه د خطراتو وې د غلبات په خپل ایمان باندې نظر تېروه عزتمند اول خدا چې دا خلق موت محسنین دی احسان و شگڑا دور سرا احسان و شگڑا اور سرا کوا احسان و شگڑا نشه اور سرا کوئی خلا اور سرا ملاوی را پا محبت سرا دا نشه کوئی بیدغ خلاف ما کوا تو دغی تامشتو سے نیتینا کئی انشاءاللہ دو علماء سرا سیک سیک محبت کئی طولین نیتینا کئی انشاءاللہ اخپل بچوننا حافظون جوڑ کی تیر وقت بندے تیباو بوسیے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين